سلامونه نیکې هیلې ستاسو د روغتیا په هیله ویډیویي خپرونې ته ښه راغلاست درته وایو. هیله ده چې روغ او جوړ به وئ. په تیر درس کې مو ستړي مه شئ ولوستې. په دغه درس کې راځو مهم اصطلاحاتو باندې بحث کوو. häufiger Redemittel. häufiger Redemittel یعنی مهم اصطلاحات. Lektion 2. Lektion 2 یعنی دوهم درس. لومړی اصطلاح ده danke. danke او یا هم danke schön. danke schön دا اصطلاح د مننې په معنا ده. یعنی کله چې غواړو له یو چا څخه مننه وکړو هغه وخت کې استفاده کیږي. که چیرې غواړو له یو چا څخه ډیره زیاته مننه وکړو نو څنګه به وایو؟ vielen dank. vielen dank یعنی ډیره زیاته مننه. که غواړو چې ځواب ورکړو نو یعنی یو څوک زموږ څخه مننه وکړي څنګه به ځواب ورکوو؟ bitte. bitte یا هم bitte schön. bitte schön یعنی هیله کوم. د دې ترڅنګ که غواړو له یو چا څخه مؤدبانه ریکویسټ وکړو او یا هم بخښنه ترې وغواړو نو څنګه به وایو؟ entschuldigen Sie bitte. entschuldigen Sie bitte. او که په غیر رسمي توګه یې وایو entschuldigung bitte. entschuldigung bitte. په بل ډول هم بخښنه غوښتی شو کله چې زموږ څخه یوه اشتباه شوي یا هم له یو چا څخه یو ریکویسټ کوو. es tut mir leid. es tut mir leid. که په یو څه باندې پوه نه شو او مخالف لوري ته مقصد وایو چې تاسو څه ووایئ یوه اصطلاح کاروو wie bitte. wie bitte یعنی تاسو څه ووایئ. یا هم کولی شو چې ووایو noch einmal bitte یو ځل بیا له مهربانۍ له مخې noch einmal bitte. یا هم bitte wiederholen Sie. bitte wiederholen Sie د مهربانۍ له مخې دا خبره یا دا یو څه راته تکرار کړه. یوه بله جمله ده کله چې غواړو له یو چا څخه وپوښتو چې تاسو په الماني ژبه باندې پوهیږئ او که نه. sprechen Sie Deutsch. sprechen Sie Deutsch. یا هم sprechen Sie English. په انګلیسي باندې پوهیږئ او که نه. په ځواب کې که چیرې ورته وایئ چې زه په انګلیسي باندې یا په الماني ژبه باندې نه پوهیږم ich spreche kein Deutsch. ich